د دې دعا فضایل چې انسان ووري نو د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه پیدا شي چې موږ ته د هر مشکل او د هر سختۍ دعا را ښودلې ده. هغه رور چې د هغه نه څه شی ورک شي، پیسې ترې نه ورکې شوې، سره زر یا نور قیمتي سامان ترې نه ورک شو، هغه رور چې د هغه نه چا مال پټ کړلو، د هغه نه چا ګاډی پټ کړو، د هغه نه چا د ګاډي د ځمکې کاغذونه پټ کړل یا بل څه شی ترې نه چا پټ کړو، هغه رور چې په هغه باندې ناګهانه غم رالو، پریشانی راله، جاني پریشانی یو غمي او کمالي، هغې ټولو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین او قیمتي دعا ښودلې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه رونو سره دا وعده کړې ده کله چې تاسو دا دعا ولوستله دغه ټیم کې نو الله رب العزت به د دې اجر هم درکړي او رب العالمین به د دې په بدله کې د دې نه غوره شي تاسو له درکړي. ډېر ملګري دا وایي چې موږ د ملیانو نه وظیفه واخلو، موږ ته وایي چې یاره 40 ځل دا ذکر وایه، یاره له یو لیکلو کې راته وایي چې الحق ولیکه او د شپې ستورو ته وښایه، د ورځې نور ته وښایه، تاله به ستا ورک شوی شي را واپس شي. حالانکه موږ په هغې باندې عمل وکړو لیکن زمونږ هغه شي زمونږ ته را واپس نشي. هغه رونو ته دا وایم چې تاسو ته دا مولیان کمې وظیفې درکوي دا نه په قرآن کې شته او نه په حدیث کې، نو چې په قرآن او حدیث کې نشته نو څنګه به اثر وکړي. او زه تاسو له نن داسې وظیفه ښایم چې هغه الحمدلله په قرآن او په حدیث دواړو کې شته دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده او د نبی صلی الله علیه وسلم په خبره باندې زمونږ یقین دی چې انشاءالله الله رب العالمین به د دې نه غوره موږ ته ضرور راکړي. هغه کومه بهترینه دعا ده امام مسلم رحمه الله روایت ذکر کړي چې د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمی او ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدل چې نشته د هیڅ یو مسلمان او مؤمن بنده چې هغه باندې یو مصیبت او یو تکلیف راشي او هغه دغه کلمات وي مگر رب العالمین بدله د هغې اجر هم ورکوي او الله رب العزت به د دې په بدله کې رب العالمین د دې نه غوره شي زدله ورکوي. ام سلمه رضی الله عنها فرمایي کله چې زما خاوند ابو سلمه رضی الله عنه وفات شولو نو ما دغه کلمات ویلو خو ما ویل په مسلمانانو کې به کم یو داسې بهترین او غوره سړی چې هغه د ابو سلمه رضی الله عنه نه غوره وي. وجه دا وه چې اول هجرت مدینې ته ده کړی و، بدري صحابي و، بدر کې شریک شوی و، په احد کې زخمی شوی و، الله رب العزت وله د هغې د لاسه شهادت مرګ ورکړلو. خو د نبي صلی الله علیه وسلم دغه خبره وه او په هغې باندې زما یقین و او دا ما ولوستلو، رب العالمین د هغې بدله مال دا راکړه چې الله رب العزت زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي وګرځولم او د نبي صلی الله علیه وسلم ښځه یې جوړه کړلمه. هغه دعا دا ده إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. دا دعا د پریشانی او د غم په ټیم کې یا د نسورک شي وایي الله رب العزت به انشاءالله د دې په بدله کې غوره شي تاسو له درکوي. او الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې د خبرې ته اشاره کړې چې داسې خلکو له زیری ورکه څوک چې دغه دعا وایي د مصیبت او د پریشانی په وخت کې الله وایي اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه، په داسې خلکو باندې الله وایي شاباسي او رحمتونه دي